د خبرونو سرټکی مو دا د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعدې او نورو ترهګرو شبکو ملاتړ کوي. امریکا طالبانو یو ترهګره ډله بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ایران له ترهګرو ډلو لکه طالبان او القاعده ملاتړ کوي. پاکستان د کډوالو د جبري ایستلو پیل. په خیبر پښتونخوا ایالاتو کې د جبري شړلو پروسه نن پیل شوه، ځکه چې د کډوالو لپاره د اسلام آباد وروستۍ نیټه پای ته ورسېده. په اسپانیا کې د افغانستان د سفارت پخوانی مشر په امریکا کې ونیول شو. پولیټیکو خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په متحده ایالاتو کې د طالبانو پخوانی سفیر محمد رحیم وحیدي نیول شوی دی. ویل کېږي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه جنایي دي. او په میانمار کې د زلزلې د مړو شمېر مخ پر زیاتېدو دی. د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر 20,000 ته لوړ شوی دی او له 440 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي. د ژغورنې عملیات دوام لري. سلامونه، وخت مو په خیر. نن سه شنبه 12 دوري چې برابرېږي اول د اپریل. وسم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره ډلې بللې ده. د وزارت ویان د یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران د امریکا د امنیت او ګټو پر ضد د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي او عامه توګه طالبان د ایران له ملاتړه ترهګره ډله بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعای په داسې حال کې کړي چې د طالبانو په وار د ټرمپ ادارې له واک ته رسېدو راهیسې له امریکا سره د اړیکو د عادي کولو او معنا لرونکو همکاري غوښتنه کړې ده. د طالبانو پر وړاندې د ټرمپ ادارې پالیسي ورځ تر بله روښانه کیږي. دلته په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان یو ترهګره ډله وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې ایران په سیمه کې د امریکا د ګټو او امنیت ضد پر د طالبانو او القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. موږ پوهیږو چې د ایران رژیم تل د متحده ایالاتو زموږ د متحدینو او شریکانو سره دښمني درلود او لکه څنګه چې موږ پوهیږو دا د ترهګرۍ یو له لویو دولتي ملاتړو څخه دی. دا د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعدې او نورو ترهګرو شبکو ملاتړ کوي. طالبانو په وار د ټرمپ ادارې له واک ته رسېدو راهیسې له متحده ایالاتو سره د معنی لرونکې اړیکې غوښتنه کړې او په وروستۍ قضیه کې طالبانو په قطر کې 2 امریکایي بندیان خوشي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له زندانونو څخه د امریکایي اتباعو د خوشي کېدو هرکلی کړی او خبرداری ورکړی چې دا به په ټوله نړۍ کې د امریکایي اتباعو د رغمل کولو لړۍ پای ته ورسوي. متحده ایالات له افغانستان څخه د فی حال د راستنېدو هرکلی کوي. هغه څه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ ژمنه د امریکا خلکو ته روښانه ده. موږ به تر هغه وخته پورې آرام ونه کړو ترڅو چې په افغانستان کې ټول بندیان امریکایان او په ټوله نړۍ کې رحمل شوي کسان بیرته خپل کورونو ته نه وي راستانه شوي. امریکایي چارواکو په وار طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه یاد کړې ده، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په سیمه کې د ایران ملاتړ لرونکې ترهګره ډله وایي. دولت مذهبی ایران با طالبان برای اهداف استراتژیکی رابطه قائم نموده و با ایدئولوژی ضد آمریکایی که دارند میخواهند با آنچه در منطقه در حال آبستن است مثلث امنیتی که طالبان جزء آن است به وجود آورده و میدان برای تحفظ خود ایجاد نمایند. لکه څنګه چې د ټرمپ اداره واک ته رسیږي د طالبانو په وړاندې د امریکا دریځ روښانه کیږي. په تېره میاشت کې امریکایي پلاوي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی نوم د هغو کسانو د نیولو لپاره د انعامو له لیست څخه لرې کړ چې امریکا یې غواړي. سربیره سرچینه مو ته وویل چې د امریکا پلاوي کابل ته د خپل سفر په جریان کې طالبانو ته 2 وړاندیزونه وکړل، یا د پوځي تجهیزات بیرته راستانه کړي یا د په بګرام هوایي اډه کې د امریکا شتون ومني. طالبانو تر اوسه پورې د پوځي تجهیزاتو بیرته راستنېدل رد کړي دي. د طالبانو مشر امریکا ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د تعامل د مداخلې په معنا وي نو هغه به جګړه انتخاب غوړ کړي. طالبانو تر اوسه پورې د پوځي تجهیزاتو بیرته راستنېدل رد کړي دي. د طالبانو مشر امریکا ته هم خبرداری ورکړی چې که د دوی تعامل د مداخلې په معنا وي نو هغه به د جګړې په انتخاب غوړ کړي.
پاکستان د کډوالو د جبري شړلو لړۍ پیل کړې ده. ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه نن له هغه وروسته پیل شوه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رضاکارانه راستنېدو لپاره وروستۍ نیټه پای ته ورسېده. تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه له 10 ورځو لپاره ځنډول شوې ده. خو افغان کډوال د پاکستان لخوا د جبري شړلو پیل ظالمانه او د بشري حقونو معیارونو خلاف ګڼي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره ایستل پیل. پاکستان د افغان کډوالو د خپلې خوښۍ ستنېدو وروستۍ نیټې له پای ته رسېدو وروسته د اپریل په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړه. ځینو پاکستاني رسنیو د سرچینو په حوالې ویلي چې خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه نن پیل شوه. رسنیو راپور ورکړ چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې د بې اسنادو کډوالو د راستنېدو پروسه نن سهار له ځنډه پرته پیل شوه. این تصمیم تأثیرات گسترده و عمیقی بر وضعیت انسانی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران افغان خواهد گذاشت. بازگشت اجباری آنان نه تنها آنان را از حداقل امکانات زندگی محروم می‌کند، بلکه آنان را در برابر مشکلات اقتصادی، بیکاری و حتی ناامنی در داخل افغانستان آسیب پذیر می‌سازد. مخکې اسوسییټډ پریس د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اختر د رخصتیو له امله له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه د 10 نورو ورځو لپاره ځنډول شوې ده. د پاکستان حکومت د نوي کال له پیل راهیسې بې اسناده کډوال نیولي او شړلي دي او په وروستۍ قضیه کې ټول هغه کډوالو ته چې د ACC کارتونه لري د مارچ تر 21 پورې وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستان څخه ووځي. خو اوس د ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره د جبري ایستلو پروسه هم پیل شوې ده. ځینو کډوالو د پاکستان دا اقدام ظالمانه او د ټول بشري معیارونو خلاف بولي او ټینګار کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته به له جدي خطرونو سره مخ شي. این اخراج‌ها نشان دهنده نقض اصول بین المللی از جمله اصل عدم بازگرداندن توسط حکومت پاکستان را نشان می‌دهد. خواستم از کمیسیون حقوق بشر پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دیگر نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشری ای است که این موضوع را با وزارت داخله کشور پاکستان در میان گذاشته. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا په تیرو 18 میاشتو کې لږ تر لږه 845,000 افغانان له پاکستان څخه وتلي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان شتون لري. د 2024 کال د جون تر 10 پورې 1.3 میلیونه د نوم لیکنې کارتونه اعتبار لري او له 800 څخه زر ډیر د افغانستان د تابعیت کارتونه شتون لري چې اوس د پاکستان لخوا د شړلو لپاره لومړیتوب لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغانان په پاکستان کې پرته له کوم قانوني اسنادو ژوند کوي. په اسپانیا کې د افغانستان سفارت پخوانی رئیس محمد رحیم وحیدي په متحده ایالات کې نیول شوی دی. پولیټیکو راپور ورکړی دی چې په اسپانیا کې د طالبانو پخوانی سفیر محمد رحیم وحیدي له خپلې میرمنې سره د امریکا د مهاجرت چارواکو ډالس په هوایي ډګر کې نیولی دی. د هغه د نیولو لامل جنایي تورونه دي. په راپور کې ویل شوي دي چې نوموړی د شنبې په ورځ له ترکیې څخه امریکا ته له رسېدو وروسته په یو الوتکه کې ونیول شو او ښاغلی وحیدي میرمن میری شاکر د امریکا تبه ده چې د ورجینیا په سټرلینډ کې وسیږي. د هغه د وکیل لخوا د خپاره شوي محکمې دوسیې له مخې محمد رحیم وحیدي د متحده ایالاتو دایمي اوسیدونکی دی. پولیټیکو ویلي دي هغه دعوی چې یکشنبې په ورځ د امریکا د الکسندریا په ولسوالۍ کې محکمه کې ثبت شوي دي. وحیدي نیولی دی او د هغه جرمونه تورونه سره تړاو لري چې د هغه ورور فرهاد شاکري په نیویارک فیډرال محکمې کې د ایران د حکومت د منتقد امریکا کې د میشت خبریال د وژلو د پلان جوړولو په تور ورسره مخ دي. که څه هم د پولیټیکو په اسپانیا کې د افغانستان د سفارت د پخوانی رئیس نوم محمد رحیم وحیدي ښودلی، خو د سفارت په رسمي معلوماتو کې په اسپانیا کې د طالبانو وروستۍ ملاتړ سفیر محمد رحیم فرزاد په نوم یاد شوی دی. د اسپانیا حکومت د روانې میاشتې په پیل کې د جنسي تیري د تورونو وروسته د محمد رحیم فرزاد ډیپلوماټیک مصونیت لغوه کړ او پر هغه کوم جرم تور نه دی لګول شوی.
په یو نوي راپور کې ښودل شوي دي چې د امریکا د مرستو له کمښت وروسته په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شوې ده. د ملي راډیو د راپور له مخې په کلیوالو سیمو کې له 200 څخه زیات روغتیایي مرکزونه چې پخوا د نړیوالو مرستو لخوا تمویل کېدله تړل شوي دي او روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسي کم شوي دي. د راپور له مخې دې وضعیت ته د نورو هیوادونو د مرستو د کمښت سره یو ځای د افغان ښځې په ځانګړه توګه د امیدوارو میرمنو په بحران حالت کې اچولي دي. په ورته وخت کې ځینې ښځې وایي چې د دوی او د دوی د ماشومانو ژوند د روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتوالي له امله له خطر سره مخ دي. د ملي راډیو راپور ورکړ چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو له کمښت راهیسې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په ډراماتیک ډول لوړه شوې ده. په راپور کې د ځینو قابلګانو له قوله ویل شوي چې په کلیوالو سیمو کې د طبي مرکزونو تړل چې پخوا د بهرنیو مرستو لخوا تمویل کېدل امیدواره میرمنې په یو جدي حالت کې اچولي او ځینې میرمنې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د ناوخته رسېدو له امله مري. په راپور کې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو په حواله ویل شوي چې د مارچ تر میاشتې پورې به 200 روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا شمیر به د جون تر میاشتې پورې 2 چنده شي چې ډیری په لیرې پرتو سیمو کې دي. هغه ځایونه چیرې چې خلک د طبي خدماتو ترلاسه کولو لپاره په سختو لارو کې ساعتونه سفر کوي. په ورته وخت کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ځینې ښځې وایي چې د روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی د دوی لپاره ستونزمن دي او په ځینو مواردو کې ښځې درملو او درملنې خدماتو ته د نه لاسرسی له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اینجا ما نیاز داریم که دکتر زنان خیلی زیاد باشه. خیلی میت کسانی هم میت بیداره که بچهای ولادت کرده و شاید نارسیده هم طرف اینا رفته یا نه که خود اینا رفته. د ملګري ملتونو په وینا د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې د 9 میلیونو خلکو لپاره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی محدود کړی او احتمال لري چې تر 2020 کال پورې د امیدوارو پورې اړوند لاملونه له امله 1200 میرمنې مړې شي. اینجا کلینیک نیست، دکتر نیست که زن معاینه کنه به جامعه ما بریم که درد خیاط کنیم مگر ما رو بر اسلام غله یا بکسون اینجا که زایمان نکنیم بر بانگ خونیم که اینجا بوم مردیم به در رفتیم اینجا جامعه. طالبانو د ښځو او نجونو لپاره تعلیم منع کړی دی او حتی د نجونو لپاره روغتیایي تعلیمي ادارې تړلې دي. افغانستان د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري او د دې یو دلیل د کافي طبي کارمندانو نشتوالی دی. په هرات کې د اختر په 2 ورځو کې دوی د ژوند له اندېښنو څخه د لیرې د اختر په لیدو کې بوخت دي. خو سږکال اختر په هرات کې د طالبانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ولمانځل شو. د طالبانو له ګزمو څخه نیولې تر زیاتو پوستو او د موټرو تفتیش پورې د سربیره پردې ځینې خلک د اختر د بند له امله د اختر په جریان کې له مزه نه درلودله. په دې راپور کې د هرات د اختر د وضعیت په اړه بحث کوو. نن د اختر 3 ورځ ده او د اختر د مراسمو فضا لا هم ګرمه ده. ډېری خلک وایي چې 2 ورځې اندېښنې یوې خوا ته کړي او د هرات د لرغونو دودونو سره سم د اختر منځلو ته تللي دي. امروز عیده، خیلی هم عیدی جمع داشت همیشه عید باشه. امروز روز آخر عید بوده و رفتیم به عیدی به ما ایدی همه دادم همیشه کاش که عید نبوده. طالبانو د اختر په 3 ورځو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي له ګزمې څخه تر موټرو تفتیش پورې. بیا مدگنه کاروبار نیچه دکن جلوی داره میشه سودانیه یعنی هم نقدی شد نکه شرکنه لواز. خو له هرات څخه لږ لیرې د بادغیس بعضې کورنۍ د اختریز میز نه لري او د اختر د میوه او خړو خبره هم نشته. مواد غذایی برای چین خانه مرسه کنی اگر از 1 کاسه آرد بالاتر بود بیرون برداشت. همه رئیس زون مایدما آرد جمع کرد از مردم جمع کردن آوردن تقریبا 2 من آرد آوردن او هم ختم شد خلاص بسم الله. مشکلات از ما بسیاره خیلی مشکل داریم. که څه هم په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت او د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه مخ په زیاتېدو دي خو خلک سږکال د اختر په جریان کې د خوښۍ شیبو په لټه کې که څه هم لږ سفرونه یې کړي دي.
په ایران کې یو شمېر کډوال د نیول کېدو د ویرې تر سوري لاندې اختر تیروي. په ایران کې ځینې کډوال وایي چې دوی د پولیسو لخوا د نیول کېدو او شړلو له ویرې نشي کولی چې د اختر په جریان کې له خپلو کورونو ووځي یا سړکو ته راوځي. ډېر دغه کډوال وایي چې د قانوني استوګنې جوازونو سره سره لا هم د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دوی د اختر مبارکي د داف او تار سره ولمانځله. افغان کډوال اکثره د اختر په ورځو کې په خپلو کورونو کې موندل کیږي ځکه چې د پولیسو د نیولو او افغانستان ته د شړلو ویره دوی د اختر د لمانځلو لپاره بازارونو او کوڅو ته د تګ مخه نیولې ده. مهاجرین نمیتونن که اصلا از اتاقاشون بیرون براین، حتی اگر شناسنامه یا پاسپورت هم داشته باشی نمیتونی که از اتاق، یعنی که در این روز برای بیرون مثلا به مغازه برای یک چیزی خرید بکنی یا برای با دوستات یک جایی مثلا به سیاحت چکر و یک نیست. په عین حال کې ځینې کډوال اختر سپېڅلی ګڼي خو په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو ضد حساسیت دوی د لمانځلو مخه نیسي. شاید اکثر دوستان میگه شما محدودی هایی ندارین با این چون قانونی هستین هیچ مشکل ندارین، ولی میبینیم که نه، همون که ما اگر اونجا بریم برای اونا مشکل زا هست، اونا با مشکل میخوره. بابت این موضوع تنها این مناسبت ما با همون اتاق و با همون اتاق کاری یا اتاق محصلی ما گره خورده است، محدود شده است. په ایران کې ځینې کډوال وایي چې په ګاونډیو کورونو کې د کډوالو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختیږي. بحران اقتصادی که هست، آنچه که مثلا نیاز است نمیتونن و بعد آن مهاجر ستیزی که هست گرفته نمیتونن اصلا کاری بکنن. خو له بلې خوا داسې ځوانان هم شته چې د محدودیتونو او محرومیتونو سره سره موسیقي غږوي او سندرې وایي او دا په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو یوازینۍ لاره ګڼي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې په ارزګان کې یو شمېر سوداګر د خپل کاروبار له درېدو شکایت کوي. دوی وایي چې پلیریدونکی نه لري او عاید یې کم شوي دي. د سوداګرو په خبره ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله د جامو او سوغات پلورلو توان نه لري. دا راپور په ارزګان ولایت کې د خیاطانو د کاروبار په اړه بیانوي. نظام الدین چې د ارزګان د چوري ولسوالۍ د بازار په یو کونج کې د ګنډلو یو کوچنی دکان لري. د کار له نشتوالي شکایت کوي. هغه وایي پخوا به د اختر شپې د خیاطۍ لپاره ډېرې وي خو اوس خلک نوي کالي کم ګنډي او ډېر وخت په همهغه زړو جامو تېروي. وضعیت چې شروع شوی د ما دلته راوړي بس یو لس پنځلس جوړې مې جوړ کړي دي د لویانو ورته کوچنیانو پورې نور خو نه دي راغلي. نه کم دی خلکو وضعیت وضعیت یې والله څوک یې راغلی کار خو نشته چې ډېر کار. د نظام الدین په څېر د ارزګان ولایت سوداګر او اوسیدونکي د اقتصادي کمزورتیا له امله د اختر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي او د کار نشتوالی او د بهرنیو مرستو کمیدل د بېوزلۍ د پراخېدو ستر لاملونه بولي. نور دفعه چې راغلي یاست خدای مو هرکله راولو. موږ خو دغه روزګار دی روز دلته شی راوړو اکثره وخت شی راباندې تاوان یې ښه بله بس لکه یو مستي راوړو یو کچالو راوړو شونډې دغه بوجي د خدای مه خلاصه کړې ګوره په منانه وړه زه ورکوم غوړي په دا رقم په لیټري والا تر دا کیلو مرته دا ښه فروش کوي موږ دا یک لیتره بس دغه ټول شی مو د 10 روپو د 20 روپو په دغه رقم باندې موږ سودا د 10 د شلې د بوجي هم دغه رقم چې راوړو په منانه ورکوو غوړي هم دغه رقم ورکوو. د ارزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصادي پیاوړتیا ورځ تر بلې کمزوري کیږي. یاره ورور د اختر دپاره موږ سمدګي نه لرو چې قدرت مو کار نه کوي وروره دا د 10 کسه د 12 کسه نفوس په غاړه کې لیدلی چې نه خواري شته نه غریبي شته نه کارګري شته نه زموږ سره موسسې یو کومک خاص کومک کړی شي چې زموږ یو کاروبار ورسره په چل شي وروره هېڅ فرض وکړي بس د غریبۍ څخه دي مریضان شیال ګوډیان ړندیان راته پراته دي چې واسې نه لرو چې دوا په وکړو زموږ د خوراکي موادو برابر باندې هم شی نشته ورور چې خوري. د ارزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د بېوزلۍ له امله سږکال اختر هیڅ خوندور نه و د پخوا په څېر.
د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 1.49 افغاني، یو یورو 15.8 افغاني، زر ایراني ریال 1.8 افغاني، زر هندي روپی 2.8 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.23 افغاني، زر پاکستاني روپی 240 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې په میانمار کې د یو زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2200 څخه زیات شوي دي. چارواکي وایي چې له 4400 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي او د لټونو او ژغورنې عملیات روان دي. د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېره 2719 تنو ته لوړه شوې دي. د میانمار چارواکي وایي چې 4421 نور کسان ټپیان شوي او 441 نور ورک دي. د جمعې په ورځ 7.1 درجې زلزله وشوه چې مرکز یې د میانمار دوهم لوی ښار منډالي ته نږدې و. زلزلې د ښار هوایي ډګر زیانمن کړی، سړکونه یې ویجاړ کړي او سلګونه ودانۍ یې نړولې دي. په همدې حال کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې دغه زلزله په میانمار کې په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو سخته زلزله ده چې تایلند او چین یې هم ولړزاوه. د تایلند په بانکوک کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله لسګونه کسان وژل شوي او د ژغورنې کارکوونکي لا هم د قربانیانو د جسدونو د رایستلو هڅې کوي. اوس هم د نړۍ په نورو سیمو کې اسرائیلي پوځ د سهشنبې په سهار په بیروت کې هوایي برید وکړ چې له امله یې 3 تنه ووژل شول او 7 تنه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې برید د سویلي بیروت په څنډه کې یوه ودانۍ په نښه کړې وه چې د اسرائیلو پوځ وایي د حزب الله یو جنګیالي یې په نښه کړې وه چې د حماس سره یې مرسته کوله. حزب الله تر اوسه د اسرائیلو د بریدونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د لبنان حکومت دا برید غندلی دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو دوامداره بریدونه به د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ اوربند له خطر سره مخ کړي. په مالیزیا کې د غازو د پایپلاین د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 33 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې اورلګیدنه د مالیزیا د پلازمینې کولامپور په څنډه کې رامنځته شوې ده. د پیښې له امله تر اوسه نه دی معلوم، خو اور وژونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. اوس هم د لوبو په نړۍ کې د افغانستان د 12 کلونو فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو خپل لومړنی تمریناتي پروګرام د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره کړه. ملي لوبډلې د 2025 کال د اسیا د 12 کلونو ځوانانو جام لپاره چمتوالی نیسي چې کوربه به یې سعودي عربستان وي. افغانستان په سی ګروپ کې له سویلي کوریا، یمن او اندونیزیا سره دی. ملي لوبډله په خپل لومړۍ لوبه د جمعې په شپه د یمن په وړاندې ترسره کړې. په پکتیا ولایت کې د 24 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې. دې ټیمونو په اورګان ولسوالۍ کې د 12 ورځو لپاره سیالي وکړه. د ټورنمنټ په پای کې د سټایزر لوبډلې د عبدالولي ګلشن خیل لوبډلې ته د 2-3 ماته ورکړه او بریا یې ترلاسه کړه. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته لاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.